سلامونه نیک هیله په دې هیله چې ټول روغ او جوړ شئ. د افغانستان د سرپرست سفیر زوی پر یوې نجلۍ جنسي تېری کړی. د ویډیو شروع کېدو څخه مخکې زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس درسره سبسکرایب ورسره خوا کې د ګونګړي نشان ووهئ. په کاناډا کې د افغانستان سفارت د شازده پیر او سرپرست سفیر نادر یما زوی پر یوې ماشومې نجلۍ چې 14 کلنه وه د خپل پلار په موټر کې جنسي تېری کړی چې په اړه یې د کاناډا حکومت څېړنې هم پیل کړې دي. ویډیو در سره حتما تر پایه پورې وګورئ. ویډیو در سره لایک او له نورو ملګرو سره مو شیر کړئ. یوې باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط په ژواک اذانس ته وویل چې د نادر یما زوی مهدي آرش یما پر یاد کاناډایي ماشومې د روان میلادي کال د فبروري میاشتې په وروستیو اونۍ کې جنسي تېری کړی دی. د سرچینې په وینا دا چې د مهدي آرش یما عمر له 13 کلونو پورته دی او پر یوې ماشومې نجلۍ جنسي تېری کړی نو له دې امله له ښوونځي اخراج شوی دی. سرچینه وایي چې نادر یما 15 میاشتې هڅه کړې ده څو دغه قضیه له افغان حکومت او په یاد هیواد کې د افغانستان له سفارت څخه پټه وساتي او د یو شخصي وکیل له لارې یې پر مخ بوځي. خو هغه زیاته کړه کله چې نادر یما خپل زوی د کاناډا د حکومت له پرله پسې غوښتنو سره بیا هم د پلټنو لپاره د ډیپلوماټیکو مسؤلیت له امله ونه سپاره، دا موضوع د کاناډا حکومت د اعتراض په شکل د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت سره شریکه کړې ده او افغان حکومت ته یې وخت ورکړی که د یما زوی په ټاکلې موده کې دوی ته ونه سپاري نو دوی به د هغه ډیپلوماټیک مسؤلیت ختم کړي او یو اړخیز اقدام به وکړي. دغه راز په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت یوې باوري سرچینې هم په ژواک ته ویلي چې د نادر یما د زوی قضیه وزارت ته ورسېدلې ده. هغه وایي د نادر یما زوی پر یوې 14 کلنې نجلۍ د خپل پلار په موټر کې چې ډیپلوماټیک پلیټ هم لري جنسي تېری کړی. په دې اړه کاناډا د حکومت مکتوب د 2013 زیږدیز کال د جولای میاشتې په 25مه وزارت ترلاسه کړی دی. د سرچینې په خبره د بهرنیو چارو وزارت د کاناډا د حکومت هغه غوښتنه منلې چې له مخې یې په کاناډا کې د افغان سفارت د شازده پیر او سرپرست نادر یما د کورنۍ غړي ډیپلوماټیک مسؤلیت واخیستل شي او زوی یې د کاناډا د پولیسو څېړنو ته حاضر شي. د زیاته کړه وزارت غوښتل د دې قضیې د حل لپاره له کابل یو حقوقي کارمند ولیږي خو نادر یما په خپله د دې قضیې لپاره وکیل نیولی او غواړي د خپل زوی د جرم دغه قضیه مخې ته بوځي. د وزارت د دې سرچینې د معلوماتو له مخې د نادر یما زوی عدالت ته حاضر شوی او قضیه اوس تر څېړنې لاندې ده. همدارنګه په ژواک د هغه مکتوب کاپي هم ترلاسه کړې چې په دې اړه د کاناډا پولیسو د افغانستان د سفارت له لارې په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت ته استولې ده. یاد مکتوب په ایکس ډي سي 2998 ګڼه صادر او د روان میلادي کال د جون میاشتې په 20 د کاناډا د پولیسو له لوري استول شوی دی. په مکتوب کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت غوښتل شوي څو مهدي آرش یما د څېړنو لپاره حاضر کړي. په مکتوب کې راغلي چې له نوموړي څېړنې په ویډیویي او غږیز بڼه ترسره کیږي څو د محکمې پر مهال ترې ګټه واخیستل شي. دغه راز د اوتاوا پولیسو د همدې میاشتې په 20 په کاناډا کې د افغانستان سفارت ته بل تعقیبي ایمیل هم کړی او ویلي دي چې تر اوسه دوی د ایکس ډي سي 2998 ګڼې مکتوب ځواب نه دی ترلاسه کړی. په دغه ایمیل کې راغلي چې د مهدي آرش یما مدافع وکیل روډني سیلر د اړوند موضوع په اړه د پولیسو له تحقیقاتي ټیم سره خبرې کړې دي خو پولیسو ټینګار کړی چې خپله مهدي آرش یما باید له دوی سره خبرې وکړي او په دې برخه کې د سفارت پاملرنه یې غوښتې ده. د اړوند موضوع په اړه د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي وویل چې دغه مسله تر اوسه له وزارت سره نه ده شریکه شوې. هغه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل که دغه شان کومه مسله رامنځته شوې هم وي جرم فردي عمل دی، دا زموږ په ډیپلوماتو پورې اړه نه لري، زوی یې باید ځواب ورکړي. په ژواک وغوښتل چې د دې په اړه ایمیل له لارې د نادر یما او د کاناډا د پولیسو ځوابونه هم ترلاسه کړي خو تر اوسه یې ایمیل ته ځواب نه دی ویلی. بل لوري ته د افغانستان د انساني قاچاق او کډوالو قاچاق د قانون له مخې جنسي تېری د انساني قاچاق له مهمو مواردو څخه شمیرل کیږي. د دغه قانون د 11مې مادې په 3 فقره کې راغلي په هغه صورت کې چې مجني علیه تر ناوړې جنسي ګټې اخیستنې لاندې ونیول شي ترسره کوونکی د اوږده بند پر اکثر حد محکومیږي. دغه راز د افغانستان د جزا قانون په 429 ماده کې راغلي که چیرې کوم شخص پر چا جنسي تېری او مجني علیه د 18 کلنۍ عمر نه وي پوره کړی دغه متجاوز کس پر 10 کاله بند محکومیږي. د کاناډا د جزا قانون د 271 مادې له مخې که چیرې یو څوک پر نابالغ نجلۍ د جنسي تېري مرتکب پیژندل کیږي له 2 تر 4 کلونو پورې د بند سزا ورکول کیږي خو که مجني علیه فزیکي ضربه لیدلې وي په دغه حالت کې سزا نوره هم سختیږي. د ویډیو په اړه مخفل نظرونه راته کمنټ کې پرېږدئ. ویډیو در سره حتما لایک او له نور دوستانو سره مو شیر کړئ.